السلام علیکم. دا مهال بالکل مونږ په هغه میدان کې موجود یو چې په کوم میدان کې به اوس انشاءالله د مفتی صاحب جنازه ادا کیږي او تاسو کتلی شئ امبولانس را رسېدلی دی او انشاءالله لږ ټایم کې به دغه جنازه چې دی تیاره شي ځکه چې ډېر په ګڼ تعداد باندې چې دی خلک را روان دي. انشاءالله څه اپډیټس وي او څه کوریج موږ به انشاءالله بهترین کوریج تاسو ته درکو د تحسین پرو کې پی کې له طرف نه تاسو انشاءالله ګورئ او بس تاسو یو مهرباني موږ سره دغه کوئ چې مخکې ویډیو شیر کوئ ملګرو سره چې دغه معلوماتي ویډیوګانې دي چې دا ټول زموږ چې عالم اسلام څونه مؤمنین زموږ وروڼه مسلمانان چې هغوی ته ورسي. تاسو کتلی شئ په ګڼ تعداد سره خلک را رسېدلی دی او باغ جناح باغ ناران کې موجود یو حیات آباد پېښور کې او موږ به انشاءالله دغه خدمات تاسو ته وړاندې کوو چې څه اپډیټس وي او څونه بهترین کوریج زموږ نه کېږي نو انشاءالله موږ ورسره مخکې راسو. تاسو کتلی شئ جنازه آی تھنک چې آلموسټ ګل څه شی ډېر کار نه کوي نو څه اپډیټ انشاءالله هغه به سره شریک کړو. ته را مخکې شه راځه امبولانس کې مفتی صاحب دی آی تھنک مفتی صاحب آلموسټ را رسېدلی. راځه ته تاسو کتلی شئ مفتی صاحب جنازه بالکل لایو مناظر دي تاسو کتلی شئ ملاقات پوشی که نه یاره رک نشی نمبر کلاو ساته راځه لکه ډېر شور دی. مفتی صاحب جنازه نه مفتی صاحب روباسي اوس روباسي راځه ماله ماشاءالله مخکې ویډیو شیر کړئ چې څه معلومات یې ورسره شریک کړو او دا مهال موږ را رسېدلي یو باغ نارا چې کوم دغه دی هلته کې یو حیات آباد پېښور حیات آباد باغ نارا چې کوم میدان دی هلته موږ را رسېدلي یو په ګڼ تعداد سره خلک راغلي دي. ډرون کوریج هر څه اویلیبل دي. ابوذر راځه مخکې. الله اکبر عجیبه حالات دي اوس ملاقات به اوس کېږي. خدای بنده ته څه کوي مونږ غورځویم غریب ته مې فکر الله زور مه کوه نو مونږ او که رښتیا وایي ډرون مناظر به انشاءالله سره شریک کوو او دا مهال انشاءالله دغه مناظر دي تاسو کتلی شئ ډېر په ګڼ تعداد سره خلک راغلي دي او دا مفتی صاحب امبولانس دی او اوس په لږ ټایم کې چې نو را بهر شي او بیا انشاءالله ټول خلک ملاقات کوي. الله اکبر الله دې بس نور خیر وکړي. دا تاسو کتلی شئ ډېر په ګڼ تعداد سره خلک را روان دي او را رسېدلي دي. رش ډېر دی که خوځي موبایل نو معذرت انشاءالله رستو بیا نور چې کوم کوریج جناب ورته بهترین را رسي خو فلحال لایو دی او ډېر رش دی نو که څه کمې کوشش راځي نو هغې دپاره به بهانه کوئ انشاءالله چې څه شیخ طیب صاحب به جنازې له راځي یاره خامخا به راځي تاسو تپوس کوئ خامخا به راځي خامخا به راځي راغلی وی. الله اکبر الله دې بس خیر وکړي. ملګرو لایو مخکې شیر کړئ څه اپډیټس یې به درکوو ښه
او خامخا مخکې لایو شیر کوئ چې نور ملګرو ته هم دغه معلومات رسي. تاسو کتئ چې ډېر په ګڼ تعداد سره خلک را روان دی. کوریج څنګه راځي؟ کوریج صفا راځي که نه راځي یار؟ لایو غونتې کمزوري وي ځکه چې نټ مسله وي، اکثر نټ ایشو وي په دې وجه. تاسو کتئ چې مفتي صاحب امبولانس راغلی دی، بس لږ ټایم کې به چې دی نو دا را بهر شي. الله حسن جان وایي دا څه چل دی تودی هروره تودی. ملګرو مخکې شیر کوي. تاسو کتئ چې باغ ناران حیات آباد کې موجود یو. دغه میدان ماشاءالله ښه برپور ډک شوی دی. نو انشاءالله څه کوریجونه به سره شریک کوو. لا پته نه لګي مفتي صاحب د نادب وایي څوک کوي نه، هېڅ پته نه لګي. روزانه شهسوار محمدي او چې څه ویني انشاءالله موږ به کوشش. مفتي صاحب مو نو تاکر وفات شو، تا ته پته هم نشته څنګه سړی یار. دا لایو مناظر دي تاسو ګورئ مخکې او انشاءالله څه راغی نو ورته دا تاسو لکه چې دا کیمرا لږه رستو کوم. دا وګورئ حاجي ډېر ګڼ تعداد باندې خلک راغلی دی. الله اکبر خلک ودرېږي. د امبولانس والا اردوسپدي نه راکوزي او مخکې به وړي. نو په دې ټول میدان کې به ټولو خلکو ته ملاقات انشاءالله نصیب کېږي. بس را سره اوسئ، لایو او مخکې شیر کوئ چې دا معلوماتي ویډیو ده. موږ به دغه خدمت کوو، بس تاسو صرف سوري ته ناست او صرف شیرینګ ورکوئ نو چې مخکې دا ویډیو ځي. صحیح ده نو چې لږ را زوم کومه دغه دی ها مفتي صاحب امبولانس ماشاءالله. الله دې جنازه کې نور خیر وکړي ځکه چې څونه زخمیان شوي ول دغه ډېره نه. دا لایو مناظر د مخکې ویډیو شیر کوئ هرونه. دا کومه ټي وي ده جي؟ دا تحسین پرو تحسین پرو کې پی کې. دا وګورئ په ګڼ تعداد سره خلک را روان هم دی، را رسېدل هم دی ځکه چې دا زموږ علما دي، زموږ د سر تاجونه دي. الله دې بس نور مخکې خیر